بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال بابا په اړه باندې ناشتې کوو. خوشحال بابا حیثیت در پیژنو چې په پښتو شاعري کې د کم کمال کړی دی. نن بیا یو څو شعرونه دلته ما درته لیکلي دي، دا تاسو ورته وګورئ. دا د خوشحال بابا کمال دی. دغه وایي بې نکتې شعرونه. په دا ټولو شعرونو کې د نکتې یو توری نه دی راغلی. ښه، او یو شی به بل یاد لرئ چې دا په زړه املا کې ما در لیکلی دي. زما توری چې دا په اوله مصره کې راغلی دی، نن سبا داسې لیکل کېږي. نو نن سبا ټکی پکې سته. پخوا په زم لیکل کېدی، نو یا سکه اول دی هم د مهر دارو راکه دی په زیر باندې. نن سبا په داسې نه لیکل کېږي. نن سبا دغه یې ورسره لګېږي، په هغه کې دوه ټیک سته. نو یو شی به یاد لرئ چې دا د زړې املا مطابق چې دی دا صحیح دی. نو پخوانی شاعرانو به دا تجربې کولې په اردو کې، په فارسي کې، په عربي کې، چې بې نکتې شعرونه هم جوړولی سم. نو خوشحال بابا د هغو ژبو سره په سیالي کې خپلې ژبې ته دا کار کړی دی. دا حیثیت یې در معلوم سو. یعنی اوس دا دی یو دوه، یعنی دا 12 مصرې ما له یو ترکیب بند زر اخیستې دي. د ترکیب بند کې خو نو ډېر شعرونه راغلي. دغه بند یا دغه سټینزا ګرد بغیر نکتې راغلی دی. کمال دا دی چې دا سړی هغه خپل فکري چې کوم د تصور دی هغه هم له تا سره شریک کوي، او په شاعري کې داسې کار کوي چې دا دونې لاینونه یې ولیکل، خبره پوره هم ده، او د ټکي حرف نه دی کې راغلی. دا ته وایي فن، دا ته وایي کمال، دا ته وایي هنر. ښه، هغه حرفونه به ګسه نه استعمالی چې نکتې لري. نو په دا کې څو دي؟ دا دال دی، لام دی، الف دی، ری ده، میم دی، زم دی. په هغه زمانه کې وینې دا بس بل شی کاف دی، سین دی، بس دا ګړ توري، واو دی، سواد دی، ګاف دی، بلې بیا کوم داسې ناوله د توري کې هی ده، ړې ده، تاسو اندازه وکړئ، لام دی. دا یو هم ټکی نه لري. نو په دا حرفونو کې چې تاسو وګورئ دي بس دغه څو توري، بیا به له دغه توري جوړوي، بیا به ستا چې کوم مطلب دلته پروت وي چاته رسول هغه رنګه غواړي. دا دغه فن دی. ښه، د فن له لارې خوشحال بابا د خپل دور کار پوره کړی دی. زموږ ژبه یې په هغه وخت کې ښه ښایسته کړې ده. نو اوس دا څو شعرونه لږ درته اسانه کومه، بیا به ستاسو سره هم په خلاص وي. دل آرامه که زما د درد دوا که، سکه اول دی هم د مهر دارو راکه. دا زما محبوبه چې ده، دا زما درد که را ختموي، نو اول وار دی له ما سره وفا وکړي، مهر دی را سره وکړي، مینه دی را سره وکړي. دا رنګه زه نه جوړېږم چې دوا یې راخښتې ده، دا در واخله په دا ګولۍ جوړېږي. نه 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 نه، زه چې ناجوړه یم لکه مشه، هغه ځای کار دی وسي. ښه، په دې کې یو توری راغلی دی، سکه. دغه توری نو موږ بول نو دا پخوانی توری دی، اوس نه استعمالیږي. سکه نو اول د زما کار راوکړي، نو اول د موږ وایو که نه وایو. نو په دا ځینې سیمو کې دا توری استعمالېدی، اوس نسته. نو سکه اول دی هم د مهر دارو راک، مهر و وفا. ښه، نو د وفا دارو دی راکي که دا زما د زړه علاج کوي، بیا زه جوړېږم. اسانه سوی مفهوم. و نو شعرونه وګورئ. زما محبوبه که زما غم خوري، له ما سره مینه کوي، نو اول سر د زما د مینې غم وخوري، دا دې مینه را سره وکړي. د دلدارو هوادار له درد دوکه، زما دم د آی سر سره واواکه. یعنی زه د دلدارو د مینې هوادار سړی یم، ما ته ښایسته خلک خوند را کوي، زه په مینه مین سړی یم، هوادار یم. زموږ خلک وایي که نه وایي، شوقي یم. نو له درد و دوکه سره به بیا خامخا ولد یې. چا چې مینه کوله هغه به خامخا خوږېږي. یو شی ستا ټارګټ سوی، بس بیا په مابین کې چې بل شی در راغلی، ته به له هغه څخه بد وړې. هغه د دنیا کار شی، دغه ته ټاسک ویل کېږي، دغه ته مقصد ویل کېږي، دغه ته ګول ویل کېږي په انګریزي کې. زیاته که هغه مینه ده، که ډاکټر جوړېدل دي، که انجینیر جوړېدل دي، که ښه سبق جوړېدل دي، یا ښه سړی جوړېدل دي، چې ستا یو مقام حیثیت معلوم کوي وځان ته، او هغه ته د کوشش شروع کوي. په دا لاره کې بیا دردونه ډېر دي، غمونه بیخي ډېر دي، دوک پکې شی دی. ښه، اوس وګورئ. د دلدارو هوادار له درد دوکه، زما دم د آی سر سره واواکه. دا زما دم نه دی، سا. دا آی سرد و چیش ته وایي؟ اوف، سړی چې ډېر خوابدی سي یا ستړی سي، نه بیا تر خوله دا ناره، دغه ته آی سرد وایي. سړه سا تر خوله راکشه، موږ وایي د سړه سا یې راوکشه.
نو افسوس کوي. نو دی وایي زما مزاج چې دی بیا په درد کې بیا واه خوند یې وکړي، دا دغه درد لا خوند وکړي. زه دونې غرق یم په خپل ټاسک او مقصد کې چې ما ته سرت غم نه راځي، که راشم زه پر هغه واوا کوم. دلته پیغام څه دی؟ وایي خودی کوکر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پیدا. شعر دی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دونې مقصد ته ځان ور لوړ کا، دونې کوشش پسې وکړه چې هغه شی خو ویسته ستا لغه چې نور چیش غواړې دغه لا درته ووایي. زه ډاکټر جوړېږم، ټول عمر به د ډاکټر محنت کړی دی، اوس ډاکټر جوړ سوم. دی وایي نور پکې لوړ سه، نور وخیزه په دا لاره چې ته څومره تکلیفونه وړې دغه ته وایه دا کار برابر دی، دا خوند وکړي، دا تکلیف خو خوند کړي. زه ځکه و تاسو ته وایم د خپل شوق او مزاج مطابق سبق ووایاست. ستا په ذهن کې یو دننه یو شی فټ دی الله تعالی جوړ کړی، بس پر هغه ځان برابر که خالی هغه شی ووایه، بل شی مه وایه. بیا به نو ته خوندم برخې د هغې شعبې ښه مایره به هم وي، یعنی په هغه کې به ته خوندم برخې ستا به زده هم ښه ته به بیا چې بل چاته انتقال کوې د دغه علم او پوهنې هغه به په پوهوی هم ښه سي. او که ته دننه انجینیر یا پلار د ډاکټر کوي نو ته پوره ډاکټر نه سوې، ځکه چې ته له انجینرینګ زه چپ سوې، ته په ذهن کې انجینیر وې، تا ته دیولونه خوند درکاو، کار خوند درکاو، بابا ولی ډاکټر ښه. ته بیا دننه ډاکټر وې، پلار بوتې انجینرینګ ته، پوخ انجینیر به نه سې جوړ، بیا ته کار نه سې کوی. دا د دنیا اصول دی. دریم شعر دی وایي د وصال سودا سودا د سرومال ده، هر ګدا کله دا سود او دا سودا که. د وصال وایي ملاقات ته، مخامخ لیده ته، یعنې محبوب ته چې ځان رسوې دا د سر او مال په سودا. سر به هم ګاره د یو ورځ به راشي سړی به ټکان پر در وکړي، و به د ولي په توره به د ووایي، نو سر خطره سته که نه. ښه په دا لارې کې مال هم ګارېږي، پیسې هم ګارېږي، یوه کیسه خو نه ده. نو تر راځه چې ته ځان رسوې دا ډېره خواري غواړي، هر ګدا کله دا سود او دا سودا که. دا هر فقیر کار یې نه دی، فقیر نه دا سودا کوي نه دا ګټه کوي. هغه زه دا وصال غواړم هم نه او په دغه باندې وخت هم نه ضایع کوم، دا د هر چا کار نه دی. نو و مقصد ته رسېدل، خوشحال بابا بل ځای وایي تر مقصوده پورې شرط د رسېدو دی، که تمامه لار په وینو شي آلوده. یعنی ته به رسېږې چې ستا چیرې مقصد دی، ته به ځې، کوشش به ته کوې. په انګریزي کې یو دغه دی نظم، ټرای اگین. یعنی if you fail in your first attempt بیا څه وایي ټرای اگین، بیا کوشش وکړه، بیا کوشش وکړه، بیا به نو د ټایم ویل برینګ یو یور ریوارډ. بیا نو وخت په خپله سیله درکړي، تا ته به هر شی په خپله درایي. نو زموږ شاعران هم دغه وایي. خوشحال بابا وایي ته روان سه، تر مقصده پورې ځان روان که کښېنه که تمامه لار په وینو شي آلوده. دا لار په وینو تکه سره یې درمه چې روان سه، ته به خامخا خپل ځای ته ورسېږې. د اردو یو شاعر دی ایدر علي آتش، هغه هم ډېر وختي تېر سوی دی، 1.5 کاله مخکې. هغه وایي سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزارها شجر سایدار راہ میں ہے. وایي ته خالی روان سه، شرط چیش دی سفر کول، خپل مقصد ته روان سه. بہتیرے یعنی ډیر زیات، هزارها شجر سایدار راہ میں ہے. ته چې په لارې روان سوې بیا په زراو درختې په مخه د راځي، سایه به وي ورته کښېنه، ځان وساکه. دلته به نه کښېنې چې بس زه پلانی شی جوړږم ناست دلې، نه روان سه. ګورې د ګردو یو رنګه فکر شو. نو ته چې یو شي ته ځان رسوې دنیا دپاره به بیا ځان برابروې، هم دغسې په خبرو نه کېږي. نو دا ټول شعرونه سره یو شی دي، ځکه الله تعالی وایي تاسو لږ محنت وکړئ، فإن مع العسر یسرا. زه بیا هر تکلیف په بعد تاسو ته راحت در کوم. نو تکلیف دغه دی چې دا اوس په زده کړو باندې وخت تر کو، شپې روڼې کو، پریشانۍ یوسو، دردونه یوسو، خوارۍ یوسو، بیا دا سټوډنټ لایف سي ختم سي، بیا به مزې کوو. نوکري به هم د طبیعت وي، تنخوا به هم د طبیعت وي، ژوند به هم د طبیعت وي. که اوس محنت نه وکړئ بیا نسته. د آدم د آل اولاد سره کل مکر، که د دور رسم دا و اوس هم دا که. آدم آل اولاد څه شو؟ ما او تا شي. د آدم علیه السلام له نسل انسان شي. وایي له اسلام له انسان سره د آل آدم سره له اول سره مکر روان دی، چم روان دی، دوکه روانه ده. ښه کله شیطان ورکړې ده، کله خپل یار ورکړې ده، کله چا ورکړې ده. ښه نو دی وایي مکر چې دی دا له ډېره وخته روان دی. اوس څه وایي که د دور رسم دا مکر چم اوس هم دا که. پخوا هم دغه دور و دغه چمونه و، اوس هم له انسان سره دغه شی روان. نو وایي د آدم د آل اولاد سره کل مکر، که د دور رسم دا و اوس هم دا که.
پخوا که دا عادت دا چمونه له انسانانو سره کېدل، اوس نو کله سم. اوس خو بیا زموږ په دور کې آبادي هم ډېره سوه، چمونه نور ډېر سو. یعنې سړی به در سره روان وي، په سکوټر بیا واخلې چې ما ورسوه تر کوره، تر فلانې ځای دی به د شاله خوا توپنچه پر در ونیسي سکوټر رایلک. نو دا چمونه شته که نه شته؟ نو دی وایي ته به ځان الرټ ساتې. ژوندی سړی چې وي بیا د دغو شیانو مقابله کوي، پروا یې نه کوي چې هر رنګه وخت راځي مقابله به کوو. ښه بل شعر دی وایي درومه درومه ګیله مه کوله دوره، دور زمانې ته وایي، وخت ته وایي. وایي پر مخ ځه، شا باندې که ګیلې کولې دلې پاتېږي، ځه ځه ځه. کله کله دور هم مراد ادا که، کله کله بیا دور داسې راشي کار در برابر کړي. ښه تاسو به ډېر خلک لیدلي په ټاس کې مایوسه وي، ماړه زه کمیشن ته نه ځم، دا مه نه پاسوي، ماړه زه دا نوکري ته اپلای نه کوم، زه نه لګېږم، دا مایوسه وي. ځکه د دوه درې واره کوشش کړی بیا نه یې لګېدلی. نو خوشحال بابا په دا شعر کې وایي درومه درومه درمه روان اوسه، کله کله دور هم مینه وکړي له سړي سره، وخت هم مهرباني وکړي، ستا به زړه ته نه ولوږي، ته به ولګېږې، بیا ته به مایوسه امتحان به ورکړې، ته به ولګېږې. نو وایي مایوسي مه کوه، کوشش روان ساته، کار روان ساته، درومه درومه ګیله مه کوله دوره. دلته سړي تاوان در بس نو تا زیاته شپې دلې کډ ورته واړوله، یا پرېږده. بیا یو وخت چې موقع راله یاد یې کړه چې دلته ماته چا رګړه راکړې وه. ابن بطوطه یو سفرنامه لیکلې ده، دا د دنیا لوی مسافر دی. ښه دغه چې له کوره راووتی عمر یې 21 کاله وي، بیرته چې کور ته ننوتی څو کاله عمر یې وي؟ 50 کاله. څو کاله سفر یې کړی دی؟ 29 کاله. ټوله دنیا کې ګرځېدلی دی. دا له ننه څخه پوره 200 کاله مخکې کیسه ده. 200 کاله مخکې دا سړی غلو 100 واره شکولی دی. په 29 کال کې مې څومره غله پر برابر سوي، قزاقانو شکولی دي، په زوره خلکو شیان ځینې وړي دي. مطلب چې په باچا له ورلی، چا له به ورلی، هغه به څه ونازوي چې مسافر دی، ښه سړی دی، عالم دی. نو بیا په هغه زمانه کې څه پیسې ورکولې، څه سره زر سپین زر به یې ورکول چې دا ستا د لارې خرڅ دی، بیا بل ښار نه ځې، بل وطن نه ځې. نو دی چې به روان شو پر لارې به غره پر برابر شو، هغه به هم ځي. په دغه حال کې د کتاب لیکلی، هغه به هم غلو 100 واره ځینې وړی. بیا چې 29 کاله پس کور ته رسېدلی دی، بیا د 29 کالو یاداشتونه بیرته لیکلي دي. ودغه ته وایي د ابن بطوطه سفرنامه. دا نو یو وار ووایاستئ، په خپله یې ووایئ، په خپله به درک درکړي چې دا څنګه سړی دی. ښه نو هغه وایي زه 100 واره غلو شکولی یم، 100 واره لوټ سوی یم، ما په دې کې چرت نه دی والی، نه ما وطن یې له کړی دی، نه ما چکر یې له کړی دی، نه ما سفر یې له کړی دی، نه ما له چا ګیله کړې ده، بس زه روان. ها اوس نو 29 کاله زړه خبره درته کوم، کېدای شي په هغه کې څه کم بوتو زیاتو وشي. 29 کاله مخکې له ما سره پېښه ډېر به رازه پاته شي. بیا یې هم چې کومه سفرنامه لیکلې ده، د دنیا د تاریخ شاکار کتاب دی. دا ټولې دنیا ژبو ته اوښتی دی. ابن بطوطه سفرنامه په اردو کې هم شته، په پښتو کې هم شته، په نورو هره ژبه کې شته. وجه یې درښیم چې په هغه زمانه کې دی په کومه دنیا ګرځېدلی دی، د هر ځای ښار، علاقه، وطن، خلک، باچان دا یې ګډ ښوولي دي. اوس ته تاریخ وایي، هغه باچا پر هغه ځای ناست دی، لیدلی. نو دی چشمدید ګواه دی، ډېر شیان یې لیدلي. دلته په هندوستان کې سلطان محمد تغلق سرګسه چیف جسټس پاته سوی دی. هغه ورته زما په ریاست کې کښېنه، فیصلې کوه، چیف جسټس به دې جوړ کړم. نو د څو کاله ورسره تېر کړي دي، چیف جسټس دی، جج دی، فیصلې کوي. ښه نو دا رنګه دغه رنګه تاریخونه چې دي دا بیا ژوندی سړی ساتي. ښه هغه د ده ترکیب بند دا دی. وروسته دا مهر و ملوکه وګورله اصله، کله دی و مرد مراد ورکړله وصله. ښه دا مهر و ملوکه چې ملکیت وي د چا، دا چې ته سم ورته وګورې وینې، دا کله کله و سړي ته ډېره فایده ورکړي. دا ته چې پر چا مین یې، دا تا چې کوم ملکیت یو شي جوړ کړی دی، دا ستا په نظر به داسې وي تا ته به لیدلی ښکاري، او لا خوا به داسې کار در سره وسي، خوند به په وکړي. کله کله هغه زموږ خلک وایي ورځه مه راوځي به نه کوندي، له اوله سره تیاري مړه عالم نه راوځي، درځه ور به څو کوندي نه به راوځي. نو تیار وي چې لا خوا ردي عمل نه وایي. دا رنګه که چیرې ستا هغه تیاري په ذهن کې وه، نو کله دی و مرد مراد ورکړله وصله، دا و میړه ته بیا ځان هم ښکاره کړي، دا ته چې ډېر پرمین یې. کله کله چې بیا وفا لیلا ده، هغه هم راشي وګوره، خالونه به هم در ښکاره کړي، مخ به هم در ښکاره کړي. مقصد یې څه دی چې کله کله ته مایوسه سوې، ستا په ټاس کې ستا و زړه ته نه لوېدل چې زه به له اخوا یو شی پیدا کړم، هغه له اخوا په رد عمل کې هغه چم در سره وسي، نو وایي مایوسه کېږم. اوس تاسو ولیدل دا 6 سره شعرونه خوشحال بابا صرف یو پر یوه موضوع لیکلي دي. مایوسي به نه کوئ، دنیا کې به محنت کوئ، ژوند به ښایسته تېروئ، او له بلې خوا چې کوم رد عمل درته را روان دی، د هغه که ګټه په در رسېده خو واوه، که نه در رسېده ډېر ګیلې به هم نه کوئ.
ورته درې هم ځه پر مخ چې ته روان وې بیا ګټه راځي. نو د دې مقصد دا دی چې خوشحال بابا یو خو دا ترکیب بند دی، دا ټول نظم به دغه رنګ وي، دا شان به کې راغلي، لیکن په دې بند کې کمال دا کړی دی چې دا بې ټکي دی او هلته د ده فکر چې څنګه دی شاعر دی، د ده چې کوم پیغام دی چې په پښتو کې ژوندی دی هغه یې په دغه یوه کوچني ترکیب بند کې اچولی دی. نو خوشحال بابا به وایو څو ورځې بیا نور شیان هم وایو چې د ده نظر څرنګه دی. تاسو ته بیا زه لږ اسانه کړم، بیا یې تاسو په خپله د ده کلیات خو نو په کلونو نه ویل کېږي، نو زه به یې څو ورځې پر ترې کړم، بیا یې په خپله واخست ویې وایاست. ډېر ښه کتاب یې چاپ شوی دی نن سبا، کلیات یې دی د سید محی الدین هاشمي، دا در سره نوټ کاستی کوم هر وخت د خوشحال بابا کتاب اخستی چې سید محی الدین هاشمي پر لیکلی و هغه واخست، دا تر ګردو اپډیټ دی او په دې کې چې پخوا کوم کتابو کې غلطیانې راغلي دا یې ګرد ایستلي دي، نو لہذا تاسو به کریکټ ټیکسټ ته ورسوئ. د کلیات خوشحال خان خټک لاندې څېړنه یا زیار سید محی الدین هاشمي ډاکټر هم دی پی ایچ ډي دی، نو دا ډېر کار کړی دی. دغه بیا واخلئ ویې ګوراستئ که چیرې په دغه ترکیب باندې نه یاست پوهېدلي یا د خوشحال بابا په فن باندې څه پوښتنه لرئ ویې کاست. سکه نه یعنی نو یعنې داسې پخوا به سکه نو زه څنګه وکړم، اشه موږ اشه نو زه څنګه وکړم، اشه نو یعنې موږ خپل تکیه کلامونه دي، نو دا پخوانی تکیه کلام دی، په تورو کې راغلی دی. د رحمان بابا په دیوان کې هم شته، په شعرونو کې د زړو استادانو اکثر په شعرونو وجه څه ده چې دا به دوی ویلی. یعنې پخوا یو لفظ ډېر راتلی جګي جګي د خدای پار د هجران مړ کم، جګي جګي دا هم ډېر ویل کېدی. سړی به ویل واه واه موږ یې وینې موږ یې واه واه خوند یې وکړي. پخوا به شاعران څه ویل جګي جګي د خدای پار دی، یعنې دا خبره بیا تر خوله ووته. نو هغه بیا و شعرونو ته هم هغه رنګه راوست. سکند اول د مهر د هم د مهر دارو راک، یعنی اول دی دا کار وکړي. نو اول دی دا کار وکړي. دخته وایي شاعري، دخته وایي هغه انداز چې شاعر په لوړېږي هم او د خپلې زمانې ترجمان هم په ثابتېږي چې په یو زمانه کې د موږ ته سبق را لیکلی دی زموږ دپاره، د ده ژبه کمه یوه وه، د کم توري استعمالول او اوس څونې فرق راغلی دی، دا سکه توری اوس خلک نه وایي، نو دا لوېدلی دی له خلو، نو دا تاریخ کې محفوظه دی. بله پوښتنه زویه نسته؟